د موږ په وطن باندې ډېر بد حالات دي د موږ وطن کوزه شوی دی رضا لاله یوه خبره وکړه چې دغه وطن یا دغه ریاست زه خو یم چې میش د ریاست وجود شپېتلاسې کلونه تسلیم کړی دی میش یې نه یې تسلیم کړي مزید په چار دو چې دغه ریاست میش هم نه کړي تسلیم دی آیین ورسره مني باید میش د آیین بغاوت وکړي هغه خپلواکي هغه سوچ هغه فکر چې دغه خوره ته دغه وطن ته هم شهید یا لوی بچه هم روړی و یا د میش اتلونه د دغه وطن سپېڅلي مشرونه قرباني پرې وکړه باید میره په چار دی چې کوم منظم شي کوم میش سره راټول کړي میش د خیل نه ووځي میش د ګوند نه ووځي دلته میش یو افغان تسلیم کړي خو د میش بدقسمتي دا ده چې تر اوسه پرې د میش ملکو نه افغانیت تسلیم کړی دی او نه یې دا غلامي تسلیم کړي دو میش خبره کوي چې په چمن کې درنه نسته دو چمن د مو وجود دی د چمن نه دو هغه د ژوب درنه دو هغه د پېښور درنه دو دغسې میش په انګور اړه باندې خبره کوي میش که دا یایي چې ورته د چمن دو او ورته د انګور اړې دو یا خو میش خپل افغانیت نه دی تسلیم کړی بیا چې میش خپل افغانیت نه وي تسلیم کړی آیا میش دغه وطن ته دغه خوره ته خپلواکي راوړي دا چیرې هم نشي کېدلی په ځکه چې د میش په ذهن د میش په سوچ چې دغه اصول یې نه دی پیدا شوی زه ډېر په بخښنه سره ډېرې خبرې نه کړم درته د میش مشر دی ورسره د میش د شمالي وزیرستان کوارډینیټر دی عبدالرحمن وزیر ذاکین وزیر ګیلامن پښتین جیلینه نظریه ختم کوي نه جیلینه نظریات ته سوچ ته فکر ته هغه نور هم پرخوي زه امید شوم ته د خپلو مشرونو نه چې ویست کلکې فیصلې وخت دی دا تحریک دی چې ریاست څرنګه د میش سره حالات بدلوي باید میش هم یو ښه سوچ یو ښه فکر ورسره بدل کړي تحریکي نه وخت په وخت خپل شکلونه بدلوي میش امید شوم چې میش په جذبات کې نه ودرېږي خو کم از کم یو منظم ترینینګ امید شوم چې د میش مشرونو په کار باندې یو ښه سوچ کړی وي ملګري یې که څه داسې خبره شوې وي وخت شارټ دی موته عالم شاول همسې ګډوي صاحب وویل چې خبره مو غوښتی شه د سپیچ خواهش نه و میش مشرون وګوروي میش ته مشرون چې څه لاین ورکوي پابند میش کلک دی انشاءالله جلینا ډېرې وړې خبرې دي د دغه خوګرې دپاره د دغه وطن دپاره چې د میش سر قرباني وي انشاءالله دغه سر میش په خپله خوګره باندې نه تېروي خو خامخا وخت شته فکر ته ځایونه رسوي دا میش په دغه خوګره باندې په دغه وطن باندې احسانات نه وي دا میش خپل فرض ګڼي دا د میش فرض دي انشاءالله امید شو ته چې کوم ویسر ټولیږي چې څومره سیاسي پارټۍ دي د سیاسي پارټۍ کې عادت دی هغه هم د میش سره په دغه مزل کښې د مزل د پي ټي ایم ته دی خو د وطن دی دغې خوګرې دی د دغه د وطن د مستقبل دی شاید دی په دا کښې د میش سره شرکت وکړو دا مقدمه د میش سره مخکې ایسي که نن ریاست هغه څه په میش باندې راوستلي دي هغه حالات سره یې مخامخ کړي لکه څرنګه چې په 71 کښې د بنګال سره ورته د میش مشرقي پاکستان سره کیمه راویا وه څه یې ورسره کړل پانه د بدترې حالات سره مخامخ دي نن هلته میډیا سیاسي ګوندې هم دغه د وطن حالات د دغه وطن چې کوم څه مصیبت به راغلی دی هغې نه یې مخ اړولی دی خدای مه وکړه خدای مه وکړه دغه پښتون قوم په یو تاریخ لري لکه څرنګه چې نن مشرقي پاکستان د آزاد د یو آزاد ریاست په نوم بنګلادیش کېږي شاید دا حالات تدریمي ډېره مهرباني ډېره شکریه خدای مو تعالی وبخښي